إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الصحابة رضوان الله علیهم اجمعین هغوی سیرت منگا بیانو د دې لپاره چې زمونږ ایمانونه سره زیات شي، او د دې لپاره چې موږ هم کوشش وکړو چې د خلکو په لار باندې روان شو، ځکه چې الله سبحانه وتعالی دغه خلکو ته کامیاب ویلي دي کوم چې د هغوی په لار روان دي. والذین اتبعوهم بإحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه. الله دې صحابون راضي دي، او به چې څوک د خلکو په لار او په نقش قدم روان نه الله د غوینه مرایي. نصیرت محض موږ د دې لپاره نه بیانو چې صفات وکړي شي او زه خبرې وکم تاسو وګورئ بیا محفل ختم شي. دا مجلس او دا محفل د دې لپاره دی چې زموږ ایمانونه زیات شي. دا سلسله موږ شروع کړې و الله سبحانه وتعالی په توفیق سره. نن چې کوم صحابي سیرت موږ بیانو، ډېر عجیب انسان دی، او درته په اوله کې وایم چې د سیرت چې تاسو وورئ نو تاسو ته به ډېر عجیبه ښکاري، خو درته وایم اول نه چې دی ګوره په ملایکو کې نه و، او درته وایم چې دی ګوره سبل مخلوق نه و، زما ستا په شان زړی و، ښځې وې، شهوت و، پیسو ته ضرورت و، او دنیوي منډو ته هم ضرورت و. دا ټولې خبرې چې کوم په موږ کې دا به ده کې وي. دا ته ګوره د اول نه وایم تاسو دې سوچ کې به چېرته لاړ شي چې دا به بل څه مخلوق و چې دي شي، بل څوک نه دی. صرف دومره چې به اوچتي او دومره به د سیرت موږ ته عجیبه ښکاري د ایمان د لاسه، د تقوا د لاسه. نو دغه خلک چې کوم تېر شوي، زه بار بار د ملګرو ته دې خبرې ته اشاره کومه چې دا صحابه ګوره انسانانو، د دوی هم ښځې وي، د دوی هم بچي وو، دوی هم دنیوي ضرورت لرل. نو صرف ستا او زما ضرورت نه دی ګوره، دنیا هغو ته هم ضرورت، خو هغو اولنی هدف خپل یې ښود د الله سبحانه وتعالی بندګي، د هغې نه بعد به بیا د خپلې مسلې حل کولې. او موږ د هغوی په عکس شو، موږ اول دنیا یې ښودلې، بیا د هغې نه بعد که ټیم میلاو شي چېرته پالتون ته کې ټیم وي بیا به د الله بندګي وکړو. نو دا فرق دی په موږ او په هغو کې. نور جسماني او اصل چې دغه زموږ یو دی. موږ ټول د آدم علیه السلام نه پیدا یو، آدم علیه السلام د خاورې نه پیدا یو. نو دا ټول دا کم صحابو د سیرت زمانو ټول د خاورې نه پیدا دي، ټول زموږ په شان خلک، زموږ په شان انسانان. او دومره چې اوچت شوي د ایمان او د تقوا د لاسه. ایمان او تقوا یې دي چې د انسان اوچتوي. نن چې د کوم انسان سیرت موږ بیانو، هغه سید الشهدا دی، د شهیدانو سردار، هغه اسد الله دی، الله زمری، واسد رسوله صلی الله علیه وسلم، او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمری. هغه انسان چې تاریخ همیشه د هغه د شجاعت او د بادرۍ او د ایمان تذکیره کوي، او دا تذکیره به انشاءالله د قیامت پورې کیږي. هغه صحابي دی حمزه رضی الله عنه. دا بعض صحابه دي چې دوی نمونه سره ووري، سړي سره دغه سیرت مختصر د په دماغو کې راځي. یو باغو کې حمزه رضی الله عنه. حمزه رضی الله عنه نوم چې دی حمزه ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي الهاشمي القرشي. نو دی د رسول صلی الله علیه وسلم تر دی. عبد المطلب دا د رسول صلی الله علیه وسلم نیکه دی. بیا د رسول صلی الله علیه وسلم د پلار نوم عبد الله دی، او دا حمزه د ورونو، حمزه او عبد الله د ورونو. نو د رسول صلی الله علیه وسلم تر دې نو نسب ذکر کولو ته ضرورت نشته. اوچت انسان دی او نسب یې موجود دی د رسول صلی الله علیه وسلم په صحابو کې. او د صفیه بنت عبد المطلب رضی الله عنها دا غیر ورو د زبیر ابن عوام مور. زبیر ابن عوام سیرت موږ بیان کړو، دا اوچت انسان مور صفیه، او د صفیه رور دی، یعنی د زبیر ابن عوام سره
ماما دی د رسول صلی الله علیه وسلم روم دی رضائی د رسول صلی الله علیه وسلم رضائی رور دی ثویبه چې کومه زنانه وه هغې رسول صلی الله علیه وسلم لم ته ورکړی او حمزه رضی الله عنه لم ته ورکړی او بل یو کس چې ابو سلمه المخزومي د دریو کسانو له هغې ته ورکړی دریونه د تی رونه حمزه رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم 2 کاله مشر یا د یو روایت مطابق د رسول صلی الله علیه وسلم نه سلور کاله مشر خو مشهور دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه 2 کاله مشر د رسول صلی الله علیه وسلم 14 وزیرانو دا حدیث موږ سره مخکې تیر شوی د موږ په تقریبا 15 صحابو په سیرت کې موږ دا حدیث ویلې یو پکې حمزه رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کوله خیر اخوتي علی زما پرونو کې غره رو چې هغه علی رضی الله عنه دی وخیر اعمامي حمزه رضی الله عنه او زما پترونو کې خې انسان چې هغه څوک دی هغه حمزه رضی الله عنه د مور د طرف نه هم د رسول صلی الله علیه وسلم خپل له او هغه دي چې د حمزه رضی الله عنه مور چې ده هاله بنت وهيب بن عبد مناف او د رسول صلی الله علیه وسلم مور چې ده هغه امینه بنت وهب ابن عبد مناف نو دا د تر لونه د دوانه دی یو بل د تر لونه نه دې طرف نم د رسول صلی الله علیه وسلم خپل له د مور طرف نو خپل له د پلار طرف نه هم د رسول صلی الله علیه وسلم خپل له د لقب د سید الشهدا د لپاره شرف د شهیدانو سردار او کونیت چې د ابو عماره د کونیت او ځینې سیرتونو کې راځي ابو یعلا خو مشهور دی چې د تبع ابو عماره ویل کېدو حمزه رضی الله عنه د خپل پلار په تربیت کې لوی شوی او پلار یې څوک عبد المطلب د قریش سردار د بنو هاشم قبیله سردار نیو سردار به خپل زوی له څنګه تربیت ورکوي دا به تاسو ته پته به چې دومره غټ سرداري عبد المطلب د ابرهه سره چې ملاقات شو څنګه قیمتي جواب ورکړي سردار چې کوم یو سړی پاتې شي مشر پاتې شي نو داغه خوې خبري هر څه درني عبد المطلب اگر که اسلام نه قبول کړي خو خوې داغه پاکي دي ډیرو چت صفات نه دغه صفات دغه به بچو کې مو بیا تربیت د خپل پلار نه غسته د پلار د قریش او د بنو هاشم خاص کر مشر دی نو لازم په دې کې هغه صفات به پراتی چې کم د په پلار کې حمزه رضی الله عنه په جاهلیت کې مشهور او په شجاعت کې په بدري کې او په سخاوت کې د سخی انسان او په معاف کولو کې د درې صفات په دې کې دنو بدري شجاعت او دویم سخاوت او دریم معاف کولو کې ګوره یو د دې صفات الله په دې کې راجمع کړی دي چې زمونږ خلک لازم به یو په ځان کې راولي چې چا کې بدري شجاعت کې معاف کول نه او چې چا کې معاف کول په دې کې بدري او شجاعت نه دا زمونږ خلکو قانون دی ته اوس سړي سره جنگ کې ته د کنځلې وکړي بدري دی ته په خو اخلاق کې دغه ردو کو او هغه ته دې سونه او قران باندې عملو کو یا حدیث کې رسول الله موږ ته کوم اخلاق خولي باغی د عملو کو نو زموږ په معاشره کې د پښتو په معاشره کې ته کمزور انسان نو وګوره کدی معاف کو جو کمزور او کدی معاف نکو نو به ضروري مطلب دا چې د دوه صفاتونه یو ځای جمع کیږي نه جمع کیږي زموږ معاشره کې د دوه ځای نه جمع کیږي خدا اسلامي معاشره کې د یو ځای جمع کیږي ځکه چې د بادرې د استعمالولو خپل ځای دی او د معافي ورکولو خپل ځای په کوم ځای کې چې بادرې پکاري الته موږ بادرې نه کو او په کوم ځای کې چې نه پکار الته کو د حمزه رضی الله عنه بادر انسان دی زړه نرم خلک به معاف کول او دریم د چې سخاوت وکړو دا ټول واقعي به ان شاء الله په دې باندې کوم دلیلونه دي هغه به زه ان شاء الله د الله سبحانه وتعالى توفیق سره مخکې پیښ کوم په قریش کې مشهور انسان په جاهلیت په وخت کې چې ضرور دغه دیو او ډیر عزت والا انسان او ځکه یو جنگ شو د قریش د قبيله د عامل فیل نه شل کاله بعد کوم وخت چې د اتیانو د قیصر له دغه نه شل کاله بعد د جنگ شو یعنی د رسول الله عمر څومره شل کاله عمر د رسول الله په دیج کې نه د څومره عمر دی
د 22 کاله عمر دی. په دغه ټیم کې چې دا جنگ د کنانه قبیله د قریش کې مشهوره قبیله و، هغه یو شاخ د دوی او د بل قبیله چې هغه ته قیس عیلان وي، د دوی په منځ کې جنگ شروع شو. د سمسری د لاسه چې هغه مکی ته راغلي او غزاله او مسله بصیرت کې، او د دوی په منځ کې بیا غټ جنگ شو. په دې جنگ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم شرکت کړي، په دې جنگ کې رسول صلی الله علیه وسلم شرکت کړي، او جنگ مشهور دی په حرب الفجار باندې. حرب الفجار، فجار د بدیو چې د خلک ټول د خلکو د رګونه سم شلیدلی، لکه خلک دوه مقارو یو بل ته، د دوه قبیلو د یو بل سره یو عظیم جنگ کړو، یو غټ جنگ کړو. او په دغه جنگ کې اهم کردار چا دا کړی؟ حمزه رضی الله عنه. په هغه وخت کې چې دغه عمر 22 کال، او زموږ د 22 کالو ماشوم د موبایل د گیمونو نه چې د مشي غریب په موبایل کې لګي گیم کوي، یا ټي وي ته ناشه گیمونه کوي، یا غریب چې د خوبونه کوي، او دا وی دغه وخت ده چې مزي واخلي ورسته به غریب دغه ته وزي، jihad ته وزي، مزدوري ته وزي، مزدوري ته د اډو کې مضبوط شي. 22 کالو ځوان په یو عظیم جنگ کې، دغه جنگونه وایي معمولی جنگونه نو، او په دې جنگ کې سیرت ګره چې په دې جنگ کې دوی د یو بل د زنانو خیال نه ساتل، زنانې پکې موجودي، حالانکه د دوی قانون چې زنانه به د بنو جنوب جنگ کې، او په دې کې دومره یو بل تقارو چې زنانې هم دی یو بل وجيري. په دغه جنگ کې اهم کردار چې دغه حمزه رضی الله عنه ادا کړي، یو پکې دیو چې اهم کردار د بګا ادا کړو. د دې نه د نتیجه راوځي چې د زورور انسانو د خود د خاص صفت ته چې د زورور. د خبره فائدې لپاره یاد ساتئ چې د رسول صلی الله علیه وسلم لپاره خدیجه رضی الله عنها د حمزه رضی الله عنه غوښتلې، او دا موږ د خدیجه رضی الله عنها په سیرت کې دا خبره بیان کړې و چې خدیجه رضی الله عنها چې کله پر رسول صلی الله علیه وسلم په خبره ولېګل چې زما رغبت ته پتا کې چې تاسو را وادو کما، یو خدای چې ته په قوم کې زمون خپل بل د دې چې ستاسو کوم اوچت صفات چي دي، او تا کې چې کوم امانتداري ده، خپل اخلاق او رښتیا چې ته کوم وي، دا غي د خبره باب شي ولېګل. او خدیجه رضی الله عنها په قریش کې اوچته زنانه، او ډېر خلک وایي چې تیرو خواږي دغه سره واده دغه نه و جوړ. نو رسول صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبره اورسه، رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره خپل ترونو ته وکړه. فخرج معه عمه حمزه رضی الله عنه، هغه ترچو حمزه رضی الله عنه سره وته، او حتى دخل على خويلد ابن اسد، تدریج به خويلد پسې لاړ، او خويلد د خدیجه سره پلار دی. او په یو روایت کې راځي چې حمزه رضی الله عنه دغه د خدیجه رضی الله عنها د ترنه غوښتلی و، اسد ابن اسد. نو خدیجه بنت خويلد، نو خويلد خو پلار دی، ترې نه دی، او اسد ابن اسد دغه تر دی. نو حمزه رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم درشته کړي، دغه جنې ول اوخته خدیجه رضی الله عنها بیا واده وکړي، هغه دغه په سیرت کې دا خبره بیانول کی. حمزه رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم د نبوت نه 2 کال بعد اسلام قبول کړي، او د تعجب خبره د اسلام قبولولو نه 3 ورځې بعد عمر بن الخطاب اسلام قبول کړي. د حمزه رضی الله عنه اسلام قبول کو 3 ورځې بعد به عمر بن الخطاب رضی الله عنه اسلام قبول کړي. او د اسلام واقعا ډیره عجیبه ده، موږ به مختصر او لنډه بیان کوو. حمزه رضی الله عنه د اسلام قبولولو کې ګوره غټه وایي چې دا ابو جهل دی، او ځکه ابو جهل او رسول صلی الله علیه وسلم ویلي، نور هغه ته شی به خلق وو دسي ابو الحکم، او خيار انسان، فیصله کوونکی او جرګول انسان، او ودي شي هغه جرګو کې به کېناستو د قریش مې او رسول صلی الله علیه وسلم د لقب کې ابو جهل. ابو جهل یو ورځ د صفا مروه دي چې کوم د صفا د غره دي د دې سره ناسو، او رسول صلی الله علیه وسلم راغلو کعبه ته عبادت له. د باغ ځکه د رسول صلی الله علیه وسلم تنګم کو، او هغه ته کنځلې وکړي، او بدر دی وته وي، او داغه د دین دلاسه، ځکه چې د نبوت نمخ کې خو دغه ډېر څه عزت کوي، د دین دلاسه هغه تشپکی وي، او هغه یعنی کنځلې وته کو بدر دی وته وي، او رسول صلی الله علیه وسلم بدوله جواب نور کو، ځکه بده وکي مسلمانان کمزوري، او د مسلمان حکمت عملی چې کله هغه کمزوري نو بیا د خپل طاقت نه غټ کارونو ته لاس نه اچي.
ته پته جي عواقب الامور نتیجې ته وګورئ د خبرې نتیجه سره وځي نو رسول ته پته وکړه مثال کې دې جواب ورکم یا منګ د خپل مرګرو ته هم چې تاسو به عملو کې نتیجه دار وي چې رسول مرګري دا به ختم شي او د اسلام دعوت به مخکې لاړ نشي نو رسول صلی الله علیه وسلم دا سره خبرې نه کول په دغه ټیم کې د عبد الله ابن جدعان یو وینځوا چې هغه په خپل کور کې د صفا په خوا کې د صفا غر په خوا کې په خپل کور لپاسه او د خبرې اورېدې رسول صلی الله علیه وسلم بیا په دغه ټیم کې حمزه رضی الله عنه ښکار لوته او حمزه رضی الله عنه کې دا هم یو غټ صفته چې دغه ښکار ډیر خو ښکار وکاو دا ښکار لوته د ښکار نه چې براغه دغه عادت چې واپس براغه نه قریشی به کوم مشران ناس دغه سره بکیناستو باغو به سلام چې دغه سره به تاسو پوس ولازم کوون شي سندي شي او د قریش کې عزت ول انسان د خلکو په د خبرې ته توجه مو په دغه ورځ چې کله دی واپس راغی او د خپل لیندا او غشي د ځان سره راغستی او د ښکار نه واپس راغی او په ورځ کې د مشرک د جسنګ دغه تر رسیدو د قریش د کسانو ته نه دغه وینځي د تاواز کو ناغه دوی شي چل ويا ابا عماره ابو عماره لو رايت ما لقي ابن اخيك من ابي الحكم انفا وکدغه سدي لیدلې دا کم چې ابو الحكم استاد ورور سره وکړو ابو الحكم مطلب څوک دی ابو جهل چې استاد ورور سره وکړو نو بدر دی وته وی تنګي کو لاسونو گزارونه بکی وشو خو هغه لاړ او سه وته ونی نه حمزه رضی الله عنه دې ټیم کې په غوسه کې راغی او دا غوسه دغه محض د خپل ورواره د پاره و د دې څه مطلب چې محض د ورواره د پاره و اسلام د پاره نه و د حمیت الجاهلیه وي دا اوس په بعض مسلمانانو کې شتي چې د خپل پلار نیکه د قام مرګرتیا کوي هغه کفر کوي او اسلام کې خطبه مرګرتیا دغه کوي او د خپل دشمن سره دشمنی کوي اگر کدا خبره صحیح وي خبر علماء منه که صحیح وي ته په دې صحیح خو مې منه کې دشمن دی او زموږ خپل سړی که هر څه کوي او موږ ته پته لري چې دی غلط کوي خو موږ مرګرتیا کوي چې زموږ د نسب د زموږ د قام نه دي د حمیت الجاهلیه وي نه حمزه رضی الله عنه سبحان الله ويمكرون ويمكر الله او دا کافرانه لوی چلونه جوړي او اللام چلونه جوړي والله خير الماکرین صلی الله سبحانه وتعالى څنګه خپل اسلام او د خپل دین مضبوطی او څنګه راخکاره کوي دغه لپاره یو طریقه حمزه رضی الله عنه قال چې څنګه چې د یو سړی دغه شان بدر دی وته یو غریب وته سونه واپس لاړ نو ډایرک دا غزین راوته او دې به ودریدو یعنی د قبیله به جدا جدا ناس دي مشران هر ځکه به ودریدو او سلام دوا به کول په دغه ورځ په هیڅ چاونه درید په یو ځکه هم ونه درید او ډایرک لړ بچا بسي په ابو جهل بسي چاغو بوته ابو الحكم وي چې څنګه باغه بسي ورسېدو هغه د قوم په دې منځ کې ناسو نه دې بسي ډایرک دې سر لورغه او د لیندو سره د غشوا کوم لیند چی هغه سره په لاس کې هغه ول دې سر لره واچو او داغه د تندې زخمی شو ډیر ورانو داغه نه ویني روان شي اوس حمزه رضی الله عنه ته وګوره ډیرو خیر سره چې ماته استوي چې د جرګو کې پاتې شي مشر پاتې شي خاص کر پلاری غټ انسان دی د سوچ کړي دی چې وسه د خپل ورواره بدله مخلم او د بقاروم پرې چې ټول قریش زقار د قارولو د پاره وته خبر وکړه وی اتشتمه طاقت بدره دی وانا على دينه اقول ما يقول او زم دغه په دین باندې ماغه چې کوم خبرې کتاب زکو دا خبره ګوره د اسلام قبولولو لپاره نه ده کړې سره لپاره کړې ده دغه د قارولو لپاره کړې ته څنګه زموږ ورته به خبرې کوم زم دغه په دیني نو به خو ماتم د خبرې کو پاسې خبرې کوزه ته چې کوم خبرې هغه ته کړې دغه خبرې به ماته کې لکه تا کې طاقت یې ما واپس کړې دین دا خبره به کیمو نو د قریش د بنو مخزوم قبيله باز کسان پاسیلو چې د ابو جهل مرګتیو کی او د شړین اخلاص کی نو هغه حمزه رانه توی چې
موږ ته دې ښکاري چې تم صابي شوی، یعنی خپل پلار نیکه دین دې پرېښود دی. نو حمزه رضی الله عنه ګوره اوس هم د دین دپاره نه دی لېږي. وی وما يمنعني منه وقد استبان لي منه ذلك وأنا أشهد أنه رسول الله وأن الذي يقول حق. نو دین به پرېږدم نه چې پلار نیکه ده، پرېږدم به نه ځکه چې ما ته پته ولګېده چې دا سړي دین حق ده، چې څه وایي هغه صحیح وایي. او زه دا ګوایي کوم چې دا د الله پیغمبر دی او په الله دې ته قسم خورم. تاسو قریش چې ټولو کې څومره زوري، دا سړی د خپل دعوت نه منع کوي. ټول مشران ناسي چې تاسو ټولو زوري نم چې دا سړی تاسو یې دعوت نه څنګه منع کوئ. قریش په دغه کې شو چې دا سړی خو رښتیا دی، موږ داسې ګپ لګي او دی دغه په دین دی ځکه چې دومره غټه خبره وکړه خپلو مشرانو ته وکړه. ټول یو دي که نه، خپلو مشرانو ته دا خبرونه ابو جهل وی د خپلو ملګرو ته دعوا ابا عمر، ابو عمر پرېږدئ. ما هم غلطي کړې وه، ما د در واره ته ډېرې بدې ردې ویلې وي او ډېرې ورانې کنځلې ما هغه ته کړې. حمزه رضی الله عنه واپس لاړ کور ته او قریش قبیله ولا خبرې شو، حمزه رضی الله مسلمان شو. هغه غټ خبره شو، عجیبه کار شو. حمزه رضی الله عنه چې کله کور ته ورغی اوس غیرتي سړی دی، په سوچ کې شو چې دا ما څه وویل ته، ما خو هغو ته دا وایي چې دې سړي په دین باندې ما زه ستاسو زوري نم چې دی منع کوي. زه دا دین خو ما منلی خو نه دی، خو په دې کې دویمه خبر راله. او هغه څه بادر انسان د خپلې خبرې نه واپس کېږي. نو هغه د ځان سره دا خبره کړه، خبره خو ما کړې ده، اوس که مرم او کار څه پکې راځي خبره خو نه بدلوم، خو اسلام یې د زړه نه دی قبول کړی. نو په دغه شپه باندې دی راووت او کعبې خواله راغی او مشرکین قریش هغه هم الله سبحانه وتعالی د دواګانې کولې، هغه ته به چغې ویل، خو د هغې سره به بوتان او دا به ورسره شریک کول. نو په هغه شپه باندې هغه الله سبحانه وتعالی ته چغې ویلې د کعبې سره ناست او دواګانې کول. وی الله که دا کومه خبره چې ما کړي او دا صحیح نو ما په دې باندې مضبوط وساتي او زما د زړه ته د اسلام رانه نه باسي، او که زما د خبره ما کړي بس په غوسه کې مې کړې ده او دا دین صحیح نه نو ما د خپل دین ته واپس راځي او زما زړه دې طرف ته مه مایله کوه. دا دوا هغه چا ته وکړه؟ دا دوا هغه رب العالمین ته وکړه. په سهار له په رسول صلی الله علیه وسلم پسې راغی، سهار له چې کله په رسول پسې راغی ور ورته وټکو، رسول سره کېناستو، وی ابن اخي رواره اني قد وقعت في امر لا اعرف المخرج منه. په دې قصه کې ختمه چې اوس راته مخرج نه دی معلوم. دې خبره مې سړو ته کړې ده چې زه د په دین باندې یم او زه ستاسو زوري نه وجدم منه کې. دلته دا خبره ما منلم نه زړه نه تر ته سلار وخای او ته د پته چې زه څنګه انسان مشهور انسان پیدا کړم که خپل خبره واپس کړم زموږ ځان به عزت دي. نو تر ته خصفه وه نو رسول الله متغیر ناس نه دیوته به وی چې فقد اشتهيت يا ابن اخي ان تحدثني. زما زړه کې اجتماعت هغه خبرې وره ته چې خلکو ته وره، نو ما ته قرآن وره، دا قرآن زما ډېر خوښ دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع کړ دته نصیحت وکړه، د نصیحت نه بعد دته قرآن وره چې څنګه ورته قرآن وره نو هغه سترګونه وښ کې روان شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل خبره پوره کړې نه چې د بمنس کې وي اشهد انک الصادق، زه دا ګوي کوم چې ته رښتینی انسان، دا څه چې ته وې دا بالکل صحیح دي. خو یو خبره ارواره زما خبره وه، رسول متیسه وی فاظهر یا ابن اخي دینک، دا خپل دین ښکاره کړه، غوی مه کوه، دا اوس پورې پټو ښکاره کړه. او په الله مې قسم وي چې کله زه په شرک کې وم نو که چا ماله دا ټوله دنیا را کړی خو ما خپل دین نه پټو، نو اسلام زه څنګه پټو؟ دا به د سبا نه ښکاري. مخې ته څوک څه خبره کوي څه کوي بلکې نقصان نازي جاني مالي د هغې زه ذمهوار یم. په دې باندې رسول صلی الله علیه وسلم خوشحاله شو چې لکه زمونږ الله موږ له یو طاقتور او یو زورور ملګری راکړو. دا خبره زه بار بار کوم چې دینداري او اسلام د زورور سړي مزه کوي، ځکه چې د حق په هر ځای کې وایي یریږي نه چانه. او دا ځینې یرندوکي زمونږ د مسلې زده کړي خو عمل پې نشي کولی، بالکل پې عمل نشي کولی، ځکه چې کلي کې څوک نه کوي او پلار یې نه کوي او قام قبیلې والی نه کوي. نو دینداري د زورور سړي مزه کوي.
پاغه ټیم کې د شاعري غونډه کیم کړو او زه هغه شاعري نظم خو غرض پکې د پکې دا خبره کړې و چې په من کې الله یو پیغمبر را لګل دا غنوم احمد دی او په الله مې قسمی چې دا هغه پوری دی قوم له نور کو چې سو پوری په دوی کې من توري نعمتي کړي او اشاره چاته ده قریش ته چې قریش زمونږ نه دا هغه وخت پوری دا سړی نشي بوي چې سو پر موږ په دوی کې توري نعمتي کړي ایس باسانه دوی زمونږ نشي بوي دا شاعري په دغه ټیم کې حمزه رضی الله عنه کړو د اسلام د حمزه رضی الله عنه اسلام ته مضبوط واره ملاو شو او اسلام الله سبحانه وتعالى زور ورکو د په سبب باندې او اسلام ښکارا شو په هر ځای کې بده خپل خبره کوله او د قریش یو ځای ته براتو دا خاص مجلسونو او ټول ته ما ګوره اسلام قبول کړي که څوک سوای مخامخ وای په شي خبره وسوک نه کوي ګوره او که زمار وارده چا نقصان ورسو نو زمو دغه به ای که زمانه شکر او پاتې شو دا خبره به زی په زی د کوله سبحان الله دومره غرزوله رب العالمین ورکړه عمر بن خطاب رضی الله عنه درې ورځې بعد تور راغستې د وجه سره وجه څوک وجه محمد بن عبد الله صلی الله علیه وسلم چې حمزه بکیم د مسلمان شو دغه هر څه شروع کړي د زموږ ټول قام د جری په منځ کې دوه ټوکړي کو خلک راټول خراب پاره کې بیا خور کور ته ورغه هغه بیا باغ کې موږ سیرت کې دا واقع بیان کړو دا ځینې چې د متاثر شو د قران نه وروته پر رسول الله بس راغه او خباب رضی الله عنه ته چې ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم مخایبه کوم ځکه نو خباب رضی الله عنه راوستو پر رسول الله بس رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه ورځ کې اسلام دي سي یعنی بهر دي کولا او دعوت او عبادت نشو کولای نو چې څنګه راغه وری وټه کو نو دوه ځان سره تور د کور نه راغستو دغه دې راغله د قتل په اراده دي نو چې څنګه دا ور وټه کو د دنیا د کسانو کې د رسول الله چې کوم مرګري او غریبان چې کوم مرګري د رسول الله سره ناس او کمزوري ناغو چې کړي د رسول کې چې عمر دی عمر وي او ارادي مونږ ته نه کې نه ښکاري چې تور وسره ده او زور ور سره دا غلبه لکه انسان طبيعي دغه چې انسان یری د ایمان او دغه پوری خبره نه ده انسان طبيعت دی نه حمزه رضی الله عنه چله انا سودن رسول الله سره وی عمر بن خطاب راغله او ارادي مونږ ته خنخ کړي ناغو تاسو دلته سره ورکولاو کې کړي دې سړي اراده خي نظام جوړونه دې کولاو دي او که اراده خني په دقه تور به سره جدا کوم بری جلایش شهري وګورئ چا نو مرګرو کوم او صلا او دغه پیدا شو ناغو ورکولاو کو عمر بن خطاب رضی الله عنه په دغه ورځ باندې د ازمره راغله اسلام قبلول او الله چې سکار کوي فعال لما يريد چې څه الله غوړي خلک کوي الدين دي سي رو داسي طاقت ول ورکړي چې ټول دنیا کې به خور کو عمر بن خطاب راغی پر رسول سره به اسلام قبول کو نجي څنګه اسلام قبول کو رسول الله یا رسول الله مونږ په حق نه یو په حق وي دا په باطل نه وي دي نو به موږ د نسل نه شي هغه شان خبره څنګه چې چا کړی و حمزه رضی الله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وګورئ چې حمزه رضی الله دا خبره کوي دیم دا خبره کوي او لازم وي چې بهر ته وځو نو دوی د مکی چې کومه کوشي وی هغه تر ووتو او د مکی په غلو کې به ګرځیدو او خصپا د اسلام دعوت به ورکو په منځ کې به رسول صلی الله علیه وسلم یو طرف ته حمزه او بل طرف ته عمر بن خطاب رضی الله عنه نو د چا مجال و چې را نږدې شي چې هغه انسانان دي د رسول الله سره چې هغه ځان مړکی باغبان د دې قریش په دا مجال وی چې د پیغمبر پوری خاندلې وي چې کله دا مرګري ولیدو خاندلې وي اوس خاندي ولي هغه مرګري د رسول صلی الله علیه وسلم نشته هغه مسلمانان هغه مؤمنان نشته موږ د خپل پلار غمي د خپل کڅوک زموږ پلار ته کنځلو کې سره سکو کڅوک زمونږ خزي ته کنځلو کې زمونږ بچو ته کنځلو کې موږ په غلطه طریقه موږ یاد کی دا سره موږ څومره وګد دښمنی او د دښمنی موږ دی پورم کو چې دغه د کور نه موږ لس پنځلس کسانو موجلې شو د سیدې لپاره زموږ پلار ته غلطه خبره وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره بشیره بس الله دی کافرانو تبا کینه دغه یو خبره زموږ سره پاتې شي نه خبره مې دی پوری کوله چې رسول صلی الله علیه وسلم په منځ کې دی او سیډونو ته سوق دي سیډونو ته حمزه رضی الله عنه عمر بن خطاب او د چا مجال نو چې په دغه ټیم کې رسول الله تعالی نږدې شي ځکه چې په دغه ټیم کې رسول الله تعالی نږدې کېده چې خپل مرګ لا
دعوت ورکول خپل مرګ ته دعوت ورکول نو څوک به نږدې نه راته رسول الله صم چې کله هجرت وکړ مدینې ته حمزه رضی الله عنه دغه لږ سات مخکې هجرت کړو لږ موده مخکې هجرت کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا مهاجرین او انصار په منځ کې روري قائم کړه او د حمزه رضی الله عنه او د زید بن حارثه په منځ کې د دوی روري رسول الله صلی الله علیه وسلم قائم کړو چې تاسو دوه چې دی رونی او حمزه رضی الله عنه په احد په موقع کې وصیت چې دا غم د خپل رور ته اخرنه وصیت کړو حمزه رضی الله عنه سیرت ګړډي روګد نه او زه دا وایم کدی سړي الله وګر جنور کړي چې د ګره څه کول دي کافرانو سره دا خو د دوه جنگونو کې صرف دوه جنگونه کړي او به شهید شوی صرف دوه جنگونه غټ جنگونه کړي غټ بګدي شهید شي کده مخ کې پاتې شوی چې چل وکاو لکه څنګه انګريزان او يهود او نصارا وسوي وې دا خدای چې د عمر بن خطاب رضی الله عنه عمر کم وکړ عمر ډیرو دغه ټول دنیا را قبضه کوله کله الله لګ نور عمر ورکړی 100 کالو پورې نو د عمر بن خطاب ټول دنیا قبضه کوله د خو چې عمر دومره نه موږ هم دغه شاوې چې حمزه رضی الله عنه په لړن سیرت کې دا کار کړی کړه د سیرت چې دوغدونه جوړه دي د کافرانو سره سي چل کو د بدر په موقع باندې جنگ بدر اولنې جنگ د کفر او د اسلام په منځ کې په دغه ورځ مې دا عجیب کار کړی او دغه ورځ ټوله د ورځ ده د ورځ ټوله د ورځ ده حمزه رضی الله عنه ورځ ده اولنې کار څنګه وکړو جنگ لا نو شروع دا فریق دی خو پروت مسلمانانو او د کافرانو هغه الته پروت او که څوک د بدر سیرت اورېده غواړي نو الحمدلله په دې باندې موږ بیانونه کړي دي هغه ته رجوع کړه ته موږ تفصیلی دي بحث کړی چې جنگ څنګه شروع شو خدا اسی د حمزه رضی الله عنه سیرت کې اشاره بوته کو نو دوه فریقین پراتو خو جنگ نو شروع او وبد چا په علاقه کې دي وبد مسلمانانو په علاقه کې نو په دوی کې یو مشرک پاسې دو چې داغه نوم الاسود ابن عبد الاسد ډېر ضرور انسان او دوی چې عاهد الله لاشربن من حوضهم دا الله سره لوز کوم قسم خورم دغه زینب وبس کوم دا کم چې دوی سره دي او یا بوله دغه زورانو کم حوض چې کم کې چې وبپرتی دغه زورانو ورانو او یا به مړکی ګمل ته خو واپس ناراض چې څنګه دې وروته د خپل زینه د حمزه رضی الله په نظر پرې وته چې سړی خو دې وبول روان دي نه ډېر روان دي او حمزه رضی الله عنه د شان یو گزارو کو یو نری غونته کې گزار وړو کې غونته کې گزار خو چې یو گزار وکړو داغه نه دی خپې دي ودانګل وبرلا د خپل دغه ټول وته دی یو گزار سره او مخ کې ور نور گزارونه چې کوم مخ کې راځي دی یو گزار سره دغه نه د خپل وته دا د بصیرت کې راځي چې دغه انسان دی چې د په یو گزار باندې سړی په منظوم نیمای د توري په یو گزار باندې سړی نیمول دا ګورم ته مست شو دغه ښکاری مونږ چې چرګلالو هغه پتون پرنخې ته چاړي کته برکو او چاړه تیر کې ودا په توري باندې یو سړی کامل انسان سره د دې مضبوطه ډوکی کم چې سره دی د شي په کته وایي چې بوته به چاړه وسته توره به توي زناغه دوه ټوکړي ولې توي دوه زورور انسان د بدن نړۍ غټو او دنګ انسان او خپل انسان او غالبا قریش قبيله ورچې ټول خپل خلک دي جسمانی صفات او د دغه خپل ولکوس ابو جهل ته ګرځاو خپل انسان او لهب ته ګرځم خپل سره نو دا ټول دي یو قام چې کلین د بیا غالبا یو شان صفات نو حمزه رضی الله عنه د بدن نه غټ انسان دنګ او خپل انسان او خپل غټه ګیره و چې دغه د لاس دغه په مخ باندې نور علی نور رڼا سره د رڼا چې دغه په مخ باندې به تراتله د ایمان د لاس ندرې دې سړی نه د خپل وله چې خپل ته ول نه هغه ولیدو په شابه راولې او د خپل نسمې ویني روان شي خو بیا روانو په اوبو بس کی دا خلکو ضرور خلک او په جنگونو کې پاتې شي نه حمزه رضی پس ورغه چې څنګه د دې حوض ته سر کوزو او بیس کړی بچی اتوره ودروا چلو یا سر اخوا پروت او بدنې دی خوا پروت او یې به او د زما راځي زما په ځکه وبس کی دا خبره چې کله مشرکین ته دغه شونه دي دلاسه دغه جوړ شو شور غونډه کې جوړ شو فریقینو کې او د جنگ تیاری وشو بلو چې کله ټول خلک جنگ دروته نو په هغه وخت کې د جنگ طریقه دا و چې جنگ به एकदम نه شروع کېدو د جنگ به مقدمات وړي دغه به کېدو
ورو به جنگ ګرم شو. اوس دې کولنې کار څه وشو چې د مشرکین نه یو سړی دا مړ شو. او دا خبره یاد ساتئ، په اسلام کې اولنې جنگ کوم دی؟ جنگ بدر. او په جنگ بدر کې اولنې سړی چا مردار کړی دی؟ حمزه رضی الله. دا هغه شرف دی، دا شرف رب العالمین هغه له ورکړی. ها چې کله سحر شو نو د قریش خطرناک کمانډران د درې میدان ته راووتو چې یو ربیعه، بل دغه شیبه، او بل الولید بن عتبه. عتبه بن ربیعه او شیبه بن ربیعه او الولید بن عتبه دورونه، او د ایوب کې د عتبه زوی دی. درووتو میدان ته او راوځي. په وخت کې د جنگ دي شروع کېدو. کله چې دوی نو د انصارو نه درې کسان پاسیدو، عوف او معوذ او یو بل سره چې ځینې سیرتونه کوي چې عبد الله بن رواحه رضی الله. د درېونو ورمخ کې شو، وي منګ یو مقابله شروع کوي. هغه ته من انتم تاسو کې، هغه ته راهتم من الانصار، مخ د انصار قبيله کسان. وینا نه نه زمونږ د ترونو د زامن راو باسي. ترونو زامن مرسوک دي قریش وای. زمونږ تاسو سره کار نشته، زمونږ کار د قریش سره دی. دوی چې موږ تقسیم کړیو، دوی زمونږ بوتانو په خبرې کړې دي او دوی زمونږ په دین په خبرې کړې. دغه کسان زمونږ په کار دي. رسول الله ته خبره ورسېده او هغه ته محمد صلی الله علیه وسلم وی دي کسان راو بس چې موږ سره برابرۍ په نسب کې، په زور کې، او زموږ د قوم. رسول الله قوم یا عبیده بن الحارث رضی الله عنه دیو غټه زمره وي ته پاس او سید رسول الله وګوره خو دې خو نه کول. زموږ خلکو ته خبرو کې په مذهب کې شتي کنه، مولا ویلي دی او کنه، په کتاب کې راغلي دی او کنه، زموږ په ملک کې خلک کوي او کنه. نه نه، هغه د رسول الله خبرې ته نه شو چې سوي بس عمل وکوا. عبیده ته پاسه به وي قوم یا حمزه. او حمزه رضا خو دا ورځ د الله نه وخته چې کله به دې ورځ راځي دې کسان سره میدان کې ودرېږم. اپاس به وي قوم یا علی. الله اکبر. هغه درې زمري رسول الله پاسول چې هغه ته پوس مکو د زور خو سید مرضی چې عبیده بن الحارث رضی الله عنه د عمر نه زیات. مته دوی چې کم دینه زورور کسان دي، علی رضا خو بالکل خاص کر ځوان الیکو. نو عبیده چې د عتبه بن ربیعه سره ونخته، او حمزه چې د شیبه بن ربیعه سره، او علی رضا چې د الولید بن عتبه سره. نه حمزه رضا چې څنګه میدان ته راکوشو بصیرت کې راځي تور راويسته او یو گزاري چې کو سری ته جدا کړو او بدن جدا راولید او غتورې به پاک کړو کې هدو یا رسول الله مکان ختم. به حمزه رضا علی رضا په یو گزار باندې سره ختم کو الولید بن عتبه. او دغه په منځ کې د عبیده او د عتبه په منځ کې چې د جنگ و چلیدو، گزارونه په یو بل باندې وکړو. دغه درسه عبیده رضی الله عنه دغه شوی مو د زخمی شو. نو به د دوانه علی رضی الله عنه او حمزه رضی الله عنه د دوانه لاړو او په عتبه باندې حمله وکړه او هغه د خپل مرګري دغه خلاص کو او هغه مردار کو. حمزه رضی الله عنه کی د عادتو چې کله به میدان جنگ ته کوشو نو بیا به سره دی خبره غم نه په جنگ باندې سخت مینو او بیا چې د جنگ د الله لپاره نه به تاسو سوچو کې چې د څومره مینې د دې سره. ځکه سیرت کې راځي چې جنگ بدر کې د په دوه تورو باندې جنگ کړي. هر سړي سره یو تور او د سره سوې دوا. قانون دا دی په یو لاس کې به توري په بل لاس کې به ډالي. نه کدا بل سره پتا باندې گزار کینې بده به ځان بچ کې د به ځان سره ډال نه ګرځو. دوه توري ځان سره پلاس کې چې کم طرف تم لاس وې نو چانه به سرځي، چې کم طرف تم لاس وې نو څوک کافر به یا به مرداری کو یا به زخمی کی. په دغه ورځ باندې چې د کم جنگ کړي ځکه عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه چې امیه بن خلف ما بشراغه او ما په دې بدر کې د پلار وزوینی ولو کې دین کړي مو امیه بن خلف او د غزوه وی ادوانه ما دې سټون دي چې ولي روان کړي می او دا واقعا مو په ترشیح سیرت کې بیان کړي. وی ما ته وی چې یو خبره ته پوښتنه کوم چې هو کې کنسر و چې دغه سره څوک دی دونه په ځکه چې هغه د جنگ په لباس کو. وی مو ته چې دا حمزه بن عبد المطلب دی کنه. وی ذاک الذي فعل بنا الافاعيل. نن چې موږ سره چام سکړي کنه دغه سړي کړي موږ ته چې څه نقصان رسیدل دغه سړي د لاس رسیدل. څه چې موږ ته نقصانونه او څه چې زمونږ کسان وجلې شوي او قیدین شوي دغه سړي په تاسو کې د ګوي د مشرک د خلیدا
چې ذاک الذي فعل بنا الافاعيل دغه سره په تاسو کې چې د موږ سره عجیب عجیب کارونه کړی. دا بدر دی، غزوه بدر. غزوه بدر نه بعد کوم جنگ راځي؟ احد. او احد چې په دې احد غزوه کې یا د احد په سیرت کې د حمزه رضی الله عنه ډېرې خبرې د نه پرتې. جنگ احد کې حمزه رضی الله عنه شهید شوی د هفتې په ورځ باندې، او د شوال په 19 یا 14 دې ورځ وه. خو دا خبره یې ساتئ چې په دغه ورځ باندې یوازې حمزه رضی الله عنه 31 کسان مردار کړي. یوازې یو کس مردار کړي، یو 13 کسان د حمزه رضی الله عنه یوازې وجري. کله چې د میدان ته راکوشو، کله چې د میدان ته، او هغه حبشي په خپل دا وی چې د باندې هغه نیزه راويشتي و، هغه په خپل وی د په دې میدان کې دشي ګرځېدو لکه دا مست اوخ نه، د اوخ چې کوم مست غونډه کی ټوپونه وی ګرځي سو کې راټینګول نشي، وی چاني شو راټینګول. دا په خپل هغه د ګوي وکړه. دغه واقعه به تم ذکر کوم ان شاء الله مخکې. دته مخله په دغه ټیم کې یو کس راغی به مشرکین کې چې هغه مشهور کس ارطا ابن عبد شرحبیل. حمزه رضی الله عنه چې څنګه دغه سره جنډه بلاس کو، چې څنګه د مخامخ شو به کې ټیم نه لګیدل، دغه مسلمانان دمک. بیا عثمان ابن ابي طلحه د جنډه هغه واغسته، چې څنګه د جنډه واغسته د باغه بشوره دغه کارم ختم کو. او کوم سړی چې ګوره په جنگ کې جنډه نشي دی، ګوره زورور انسان دی، هر سړی له جنډه نه ورکی. دغه نه بعد یو کس راغی سباع ابن عبد العزى الغبشاني، او دا یو خطرناک کمانډر او جنگجو انسانو د قریش سره، چې څنګه د میدان ته راکوشو حمزه رضی الله عنه په نظر ورګي. نو ډیر عجیب خبره وته وکړه، وی حلم یبن مقطعه البذور. د دې سباع مور چې وا هغه به جنې سنت کولې، جنکې به سنت کولې. نه دوتم आवाज قشانو ګره شرا شوی امور چې جنکې سنت کې درشه تاسو رزه ګوره چې څنګه د دې میدان ته راکوشو. نو باغی کې ټیم نه دی لګیدل چې حمزه رضی الله عنه مسلمانان د دې مشرک نه دمه کړو. جبیر ابن مطعم قریش قبیله انسان او مشهور دی د سیرت کې د تذکرہ راځي. د دې سره یو غلام مری چې هغه د حبشي علاقې او هغه ته وحشي ویل کېدو. د حبشي علاقې ډېر یو زناور غونډه کې انسان. نو د بدیسي نيزه وشتا چې سل نيزه به وشتنو په سلو کې به یو خطا کېده او یو کم سل به صحیح لګي. دومره تجربه و د په حبشه کې دا ټریننګ کړو. نو حمزه رضی الله عنه په دغه ورځ مغه دوه توري راغستې، په دغه ورځ باندې هغه دوه توري راغستې. او دا انسان چې د حبشي چې کم دی د خپل واقع په خپل بیانې ابو در خلینه وورو. خو زه اول هغه قصه بیانوم مختصر. وې د دې سره دوه توري وي او هر سړی به وي اسد دیسلار او اسد دیسلار. او اسد مراد څوک ته؟ حمزه رضی الله عنه. وې دغه شانو ما ته کتو او دې څخه کارګلو کړه مست اوخ چې ګرځي او یې غل ناسو نو په یوځی کې دی ولیدو په شابه چې راولیدو نو دی املات چې دی خېټه ته د املات چې کوم صغری هغه دنه ماته شو او د خېټه املا د ښکار شنو مې جماعت موقع ملاو شو. نه دی ته دغه د حبشي چې کوم دی ته پړځي کې ناسو او د نيزه وښته څنګه چې نيزه وښته نه هغه دومره برابر د په نه خبرې کړه چې داغه د نامنه لاندې ولګید او د خپو په دې منځ کې ته وته، د خپو په دې منځ کې ته وته او دغه سره دروړو د به چې مشرکین دغه سره کوم کار کړو هغه به ان شاء الله مخکې بیانو. حمزه رضی الله عنه د شوال په منځ کې چې شهید شوی د په وخت کې دغه عمر چې دینه و 50 کال و 50 کال عمر د حمزه رضی الله عنه. خو د حبشین د قصه ورو چې د سوی حبشي وی ویزه د قصه ته استدیسی بیانوم لکه څنګه چې ما رسول صلی الله علیه وسلم ته بیان کړو. او هغه دي چې زه د جبیر ابن مطعم سره غلامم او داغه تر طعیمه دی وجل شیو په بدر کې نه هغه پرتو د جبیر پزړه کې. نو ماته دا وی چې کله د احد ته داخله کړون شو ماته وی چې کته
د محمد صلی الله علیه وسلم دا تر مړ کو نو زه به تا آزادوم، که تا دی مړ کو نو زه به تا آزادوم. نو زه هم د خلکو سره ووتم او زه وی په نیزو ویشتو کې ډېر تکړه وم. وی کله چې د خلکو د جنگ ورغې او صرف دوړې اوچتېدې او ما تپوس کو د خپلو کسانو چې حمزه به کوم ځای کې چاره د به ګوته وخو نو هغه د یو مست اوښ په شان ټوپونه وهل. او زه ورته ځای په ځای پټېدم چې کوم ځای کې موقع نه برابرېږي. دې سړی دا سړی ته څنګه راټینګي؟ نو ما ته بالکل موقع نه شو. ما ته د کتو اول ولې پلانې مشرک راغی، هغه ختم کو، زما په ځل کې یې راخ ډېره شو، بل هغه ختم کو. په اخر کې ولې سباع ابن عبد العزى راغی، نو حمزه په هغه باندې گزارونه کړه، هغه هم ختم کو. په دغه ټیم کې کله چې دې مړ کو دی ولید چې ولید هغه سره دغه اصغر چې دغه کولو شو، دغه د لسه خېټه ښکارې شو. نو یزو ته په پټ ځکه بالکل بل مرصاد په انتظار ناسم. ما ده نیزه چې دا وښته چې څنګه ما دا نیزه وښته، دا نیزه د غدر نامن لاندې او د عورت نه بر په دغه ځکه ولګیده او د خپو په دې منځ کې د شاته لاندې راووته. چې کله دا ولګیده به مخ کې قصې ته وره، نو یزو ته مخامخ راووته چې کله به ما گزارو کوم په چې سړی اوس کمزورې شو. نو په هغه حالات کې چې نیزه به کې دنه پرتو را پاسې د سترګې ټکې سرې شي او په ما به سره روانو. دی زور ته تاسو سوچ کولای شي چې دا څومره زور وبدکی، او دا اصل دا زور چې د ایمان او د تقوا زور وي. د په ما به کوشش مو کولاس په موالجه زیرا نیوم چې بدل بدل واخلم، خو نور طاقت پاغه کینو او هغه بدغه ذکر ولیدو اول ته چې شهید شو. نو ما خو دې لپاره وجلو چې زه آزاد کړی شم. نو یې مکه ته رالم او په مکه کې داغه وخت پورې اوسېدم چې سو پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړی نه و. نو چې څنګه مکه فتح کړنه زه طائف ته وتښتېدم او طائف ته چې زلاړم هلته نه شوم. نو کله چې د طائف نه څه کسان په رسول الله پسې روان شو، نو ما ورته وویل چې زم شام ته یا زم یمن ته. نو ما ته وویل چې څه کې اخوځي دې خوځي، دغه سړي دین ته چې څوک وړي هغه ورته څه نه وایي، ته به د کومې پورې پټېږي. نو ته دې کار وکړې چې دغه محمد صلی الله علیه وسلم دین ته وړه ته به څه نه وایي. وایي ما چې ښه وایي چې دغه شان د وزیرانو په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې وایي چې څنګه یې زوري د ما ته وایي چې وحشي دغه وحشي. وایي ما چې نعم یا رسول الله. وایي ما ته وایي چې کېنه تا د حمزه رضا څنګه وجلی. نو دغه شان قصه مې ورته وکړه لکه څنګه چې ما تاسو ته وکړه. دا واقع ټوله ما رسول صلی الله علیه وسلم ته واوروله. وایي ما ته وایي چې وایي حق تبعید دي ستا دپاره، زما د مخې نه اخواشه، ما ماف کړی زه د څه نه یم، خو زما مخې له به نه راځي. لکه دین تاسو اندازه لګولی چې رسول صلی الله علیه وسلم زما مخې له به نه راځي. رسول صلی الله علیه وسلم سخت خپل تره دپاره په غوسه کې، خو د ښکلي اخلاقو ته وګوره. زه یم کوم ځای کې دغه کسان چې صرف دا یادوي چې په دین کې سختي ده، دې ته هم وګورئ که نه. یو داسې انسان چې د رسول صلی الله علیه وسلم هغه خوږ تره هغه وجلی دی، رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته صرف دومره ووایي صحیح ده موږ دې ته څه نه وایو، خو زما مخې له به نه راځي. دې ته اوچت اخلاق وایو، دا د اسلام اخلاق دي، دین هم موږ ته دغه ښیي. نو زه بیا د رسول صلی الله علیه وسلم نه د مرګ پورې پټېدم به تر دې چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات شو. وی رسول الله چې وفات شو ما ته خبر راغی، زه مدینې ته لاړم. نو په نږدې وخت کې د ابوبکر صدیق په زمانه کې مسیلمه کذاب راووته په یمامه کې، هغه د نبوت دعوه وکړه. نو مسلمانانو د جنگ پروګرام جوړ کو او غټ لښکر تیار شو، په هغه لښکر کې زم لاړ او ما د ځان سره اقا نیزه راواغسته په کوم باندې چې مې حمزه رضا شهید کړه. اقا نیزه مې د ځان سره واغسته. وی چې کله دا خلک ورلو او زه غلی په یو ځای کې ناست وم، کتو مې چې مسیلمة الکذاب کوم ځای کې. وایي ما مسیلمة الکذاب راته چوک جاغلی ولاړ، وایي توره ورسره په لاس کې هغه هم ښکته کړه سړی. وایي ما موقع کته چې موقع برابر شو، ما دا نیزه وویشته نو د هغه په دې سینه کې دننه لاړه، لاندې د دې سینې بالکل اخري چې کوم ځای دی چې دننه لاړه او شاته د ولو په دې منځ کې ترې ووته. او دې سره چې هغه مسیلمه کذاب چې هغه مردار شو. نو ما چې کله دې راولیدو نو کسان پسې ورول، انصاري قبیلې کسان پسې ورول، هغه په خپله توره باندې وو. خو یو بل ته دا ووایي چې الله علیم دی چې له چا وجلی، الله علیم دی چې له چا وجلی. نو یې زه مخې ته رالم. وایي ما ته یې ووایي که تا وجلی فقد قتلت خیر الناس بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم.
نو هم تا غوره سړی وجلې د رسول صلی الله علیه وسلم نه بعد وقد قتلت شر الناس او د زمکه په دې مخ باندې چې بد انسان دی هغه تا وجلې ال بیا دغه وی د حبشي وی چې زما زړه مطمئن شو چې سنه سکار ما د اسلام لپاره وکړو هغه بدل می ته واغست رسول صلی الله علیه وسلم چې کله جنگ احد ختم شو نو رسول صلی الله علیه وسلم خپل طریقته حمزه بن عبد المطلب ناغه فوجده ببطن الوادي خور طرف ته ورغل هغه پروتو چې رسول صلی الله علیه وسلم څنګه ورغنه داغه د خېټه چا پرې کړو او د اینې تیر وېستو او د پوزې تیم پرې کړو شونډې تیم پرې کړې او سترګې تیم وېستې نو رسول صلی الله علیه وسلم چې کله د خپل تر ته وکړو وی که صفیه نه خپکې دی نه خپل ترور یاد کړه نه دې ما دغه شان پرې خودو پرې چې د قیامت پر ورځ د زناورو د خېټې نه الله را پاسولې زناورو به خولل چې خولل دی به الله دغه زین را جمع کړو دا به در لپاره یو شرف بیا رسول صلی الله علیه وسلم ډېر سخت غوسه وی کچرته بیا د جنگ موقراله نو د دبه بدله کې به 10 کسانو سره دغه چل کوم کمی چې د سره کړي 10 کسانو سره او په یو روایت کې دي چې رسول الله چې لا قریش بعد اليوم نن نه بعد قریش د سره شتینو خو چې یو پر مخامخ شي رسول الله په خپل تر باندې ډېر سخت مینو کله چې مسلمانانو د رسول الله د حالت ولیدو هغه په دې باندې خپه شو دغه خبره به کوله و ارمان چې اوس دوی به کله موږ سره بیا میلاوي ټول د ارمانونو شروع کړ او هند د ابو سفیان خزه چې و هغه د دایینه چې د خلی ته چولې و او تیرولې خو طاقت پیرانه غي یو سیرت کې دي چې راځي ځینې اهل السیر را نقل کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وی کدی چرته دایینه خړلې وینو د جهنم اور به حرام شي کدی چرته دایینه خړلې د جهنم اور به حرام شي دغه زنانو چې لکو د مسلمانانو سره ټول سره دا چل کړو او د دې پوزونه او د دې غوګونونه او د دې ارسنې چې نه بیا امیلونه جوړ کړی او هغه غاړو ته چوي مجاهدینو پوزي دغه غوګونه دغه شونډې دغه یې د رويستو د دین امیلونه جوړ کړیو ذکر الله اوچت مقام ور کړي بس کسان وي او موږ ټول دا وي یره چې صحابه په دې وخت کې د هر چا ارمان دي چې دا چا په وخت کې صحابه نزلت او مستا ایمان دغه وخت سره برابر نه و اګه ستا ایمان دغه وخت سره برابر ونه الله خپل پیغمبر له اوچت کسان کتلی او کبته کې دغه ایمان ته هم دغه سره سوالای خو موږ د دغه زیته د تلو حقدار نه و دا کار څوک کولی شي چې پوزې دې پریشي شونډې دې پریشي د بیا هم جهاد کوي بیا هم د الله لپاره لګي هیڅ کوم بنکي د کوم خلک وي چې او کې به د ایمانی او دې ته به تیار نو غالبا خلک د دنیا نه مجبورې ښه رسول صلی الله علیه وسلم دې سخت کارو او دا خبره وکړه چې زبد دوی 10 کسانو سره دا چل کوم په یو روایت کې راځي دا 10 کسانو سره بوله دا چل کوم او په یو روایت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی زبد دسی مسله د دوی سره کوم مسله د قطوی دا پوزه پرې کو شونډې وی زبد سره دسی کار کوم چې ټول عرب به یې ساتي چې خلک مسله څنګه کوي الله سبحانه وتعالى آیتونه نازل کړ رب العالمین ته ګوره والله لا يستحي من الحق الله په حق ویلو کې حیا نه کوي داری کې آیتونه نازل کړو وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به کتاسو سزا ورکوي نو دومره به ورکوي څومره تاسو له درکړي ولا ان صبرتم لهو خير للصابرين او که صبر دی وکړو نو هغه ډیره غوړه خو مخکې وته سوې واصبر وما صبرك الا بالله او پیغمبر صبر کو صرف د الله لپاره صبر کو تسلی الله به خپل پیغمبر څومره مینه د عرش نه ولا تسلی راولې هم چې تلاستی وای تعزیت مطلب دی چې دیوچا او سل زیاتول هغه سره په غم کې شریک کېده ودرېده رب العالمین د عرش نه پیغمبر لا تسلی ورکړه واصبر وما صبرك الا بالله به تسوي ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون او سره متنګو په دې کارونه مخکود الله سوي دینه بعد ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله ګره یقینا د پرهیزګارو خلکو سره او د خو عمل کوونکو ول سره تاسو صبر کوئ
مطلب د الله دی چې پیغمبر ته صبر کو، صحابه ته صبر کو، عزت او سره ان شاء الله دغه بدل بتیم تاسو موقع به تاسو ته ملوش وقو چې الله غلا موقع ورکړي ډېر زی بزی ولا موقع ورکړي چې الته مشرکان ذلیل شي. رسول صلی الله علیه وسلم یو روایت کې وی جبريل بما بصراغ وی جبريل بما بصراغ فاخبرني وی مال دا خبر راکو چې د حمزه بن عبد المطلب نوم چې مکتوب فی اهل السماوات السبع ومسمان چې کوم خلق دی بغو کې د حمزه رضی الله عنه الته ده او به ما ته وی چې حمزه بن عبد المطلب اسد الله واسد رسوله دا لازمره او دا الله د پیغمبر ازمره چې دا لقب چاته د الله د طرف نه ملو شي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طرف نه څه خیال چې څومره اوچت انسان وو. ابو هريره رضی الله عنه وی کله چې رسول صلی الله علیه وسلم لاړ او حمزه رضی الله عنه په خوا کې ودرېدو ندیسی منظر چې رسول صلی الله علیه وسلم نور دې خپل تر نو په جړا شو دی وی رحمک الله الله دې پتا رحم وکي فلقد كنت وصولا للرحم فعولا للخيرات الله دې پتا رحم وکي تاب خپل ولیان ساتلې خپل تر رسول تاب خپل ولیان ساتل او تاب د نیکی کارونه ډیر کول د گوی رسول صلی الله علیه وسلم دغه مبارک ورک په دغه ټیم کې صفیه رااله او صفیه څوک ده د چا خور د حمزه رضی الله عنه خور رااله نه چې خپل رور وینم نو رسول صلی الله علیه وسلم دغه زوی ته وی زبیر بن عوام ته چې خپل مور واپس کړ او دا د خپل رور دسی کوي نه دګ دونه برداشت نشته واپس کړ داغه بس ورغه او ته وی چې یا امه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یامرک ان ترجعی رسول صلی الله علیه وسلم ته واپس داغه ته ویلي وی ما ته خلک ویلي چې زما د روس سره څه کارونه کړی زه خبر شویم او زه پر راضی یم وذلك فی الله ذک جلال الله د پاره او که زمارو بیا را ژوندې شو بیا وسره دي شي او بیا را ژوندې شو بیا وسره دي شي او بیا را ژوندې شو بیا وسره دي شي هم زه صبر کوم دغه ټول الله په لار کې زنانه دی ایمان ته وګوره نو بیا رسول الله چې کړه دا خبره هغه ورته رسول الله پرې چې راشي بس نو رااله اخبار ولیدو هغه ته وکړو هغه ته دوا وکړه هغه خپل کو جابر ابن عبد الله رضی الله عنه چې رسول صلی الله علیه وسلم په وحود کې دوه کسان په یو قبر کې خخول او دا تاسو به کو چې کم یو په قرآن ډیر یاد کړي نو چې کم یو په قرآن ډیر یاد کړي هغه به مخکې کو او حمزه رضی الله عنه او داغه خوره عبد الله ابن جحش رضی الله عنه عبد الله ابن جحش دا واقع ته سمجھو سو واقع او بیا په وحود کې دغه واقع چې کوم د دوا کړي والله ته چې الله ما ته مشرک را مخامخ کی او خزورور مشرک او چې ما ستا په لار کې ټوکړي ټوکړي کی دا د دوا کړي او قشانو شو د پوزه غوګونه شونډې نه د ټولو نه چې د مشرکین زنانو چې دغه ته میلونه جوړ کړي د دوه ازمري د رسول صلی الله علیه وسلم په یو قبر کې د وحود غر په خوا کې خخ کړو او په شهید باندې جنازه کولای شي او کنه کوم څه خبره نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنازه نه کوله او په دغه ورځ حمزه رضی الله عنه باندې جنازه وکړو په هغه کې و تکبیرونه وې په جنازه کې د سلور زیات تکبیرونه ویل شي دا ځان له فقهي مسله ده خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په حمزه باندې سو ویلو و تکبیرونه بیا دا چې رسول صلی الله علیه وسلم چې کله جنازه ختم کړه نو صحابو دا کسان لري کول دي کسان به کې خو دې پر به نور وروړي جنازې نو رسول صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې زما د تربه کې پرې دي او په هغه ورځ رسول صلی الله علیه وسلم په هغه باندې دوا یا پیری جنازه کړې دوا یا پیری جنازه د په حمزه رضی الله عنه باندې رسول صلی الله علیه وسلم کړې کله چې په قبر کې خخو نیو زړغون ته کې شړې و هغه له رسول صلی په دې بدن واچول چې بسر به ولا چول نه خپې به ښکارا کېدو چې بخپو به ولا چول نه سر به ښکارا کېدو دغه اوچت انسان مال دنیا ته چلی شوم نه ورک حمزه رضی الله عنه دومره اوچت انسان دی هغه به وجود دغه د خخولو په وخت کې د حالات رسول صلی الله علیه وسلم ته چې کوم صدمه ورسېده په دغه ټیم کې دغه ته پوس مکو رسول صلی الله علیه وسلم مدینه ته واپس راغی په دې لار کې وته حمنه بنت جحش
ملاو شو. حمله بنت جحش د چا خور ده؟ عبد الله بن جحش. نکله چې راورسېده په لارې کې ولاړ رسول صلی الله علیه وسلم ته راورسېدو نو په لارې کې ولاړ ده نو چا وته وی غرور دي شهید شوی عبد الله بن جحش هغه شهید شوی نغی ان لله و انا الیه راجعون دعای ولو کړ به وته وی چې ستاغه ماما حمزه بن عبد المطلب رضی الله عنه شهید شوی نو ان لله و انا الیه راجعون او به داغه لپاره دعا وکړه. به وی زما خاون کوم ذکر مصعب بن عمیر الله اکبر زم چې د څومره اوچته خزره روري څوک دی عبد الله بن جحش او ماما یې څوک دی حمزه بن عبد المطلب او خاوني مصعب بن عمیر ټول دیو بل مخکی نیو کس وته وی وستا خاونم شهید شوی په دې کې بجړا شو چې کله دغه جړا رسول الله مرید نو رسول الله دا خبرو کړو یقینا د خزي پسترګو کې د خاون غټ مقامي ګرور خبره وته وکړه د دوره به دغه نشو د ماما خبره وته وکړه نه کې ماما حمزه رضی الله عنه انسان او چې کله د خاون پته ولګي دغه سره بجړا شو ان الله و انا الیه راجعون او به دعا وکړه به رسول صلی الله علیه وسلم کم ذکر رسول الله سم را روان نو کله چې رسول الله مرید یا رسول الله چې تمی ولیدي نو هر یو غم او مصیبت می ختم شو خو چې الحمدلله تر وغراله زما خاون زما ماما زما رور دغه دومره غټه خبره نه خدای الله شکر دی چې الله ته روغ رمټ مدینه ته واپس را ورسول دا د هغه وخت د زنانه ایمان دی دا د هغه وخت د زنانه ایمان دی. رسول صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه ته ورسېنو د انصارو په یو قبیله باندې تیر شو نو هغه زنانو جړل په خپلو مړو پسې چې مړی شي کوم کور کې چې مړی شي هغه به جړل نو رسول صلی الله علیه وسلم فذرفت عیناه رسول صلی الله علیه وسلم سترګې د اوښکو نه ډکې شوې او دوی لكن حمزه لا بواكي له په حمزه باندې څوک نه جاړي خپل تر غم وسره ای زنانو د جړګانی چې ووري خپل تر ته بیره شوی په حمزه باندې څوک نه جاړي. به رسول صلی الله علیه وسلم امر وکړو چې دې زنانو ته وایي چې غلی شي او نوري جړګانی دي نه کوي. حمزه رضی الله عنه په خاورو کې خور او رب العالمین مونږ ته وخوا چې کل من علیها فان که یو سړی دو توري په لاس کې چلی دو توري چلی خو دې هم د دنیا نه زی که یو سړی په یو گزار باندې انسان په دوه ټوکړو کې نیمای خو دې هم د دنیا نه بزي. سعودي عرب یو عالم او داعی وفات شوی عجیب خبره ده چې هغه به هر کار کو د الله لپاره او ویډیوګانې اوس نشر شوي دي او نن جنازه هر کار به رب العالمین لپاره کو یو کار هغه نه پرې خو دی هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنکر متوګانو چې کوم دفتری ښه کار امر کې بد نه منع کول کې دغه بغیر تنخواه نه کار کو مړی ویلم بول درسونه به کول محاضرې به کولې قبرونو لبتو مازیګر مانځنه بعد ماسپخین مانځنه بعد د پخه خبرو چې هغه د مخبري سوالو مړی به خول په دمام کې او ما دغه نن یو ویډیو ولید چې زه د سخریان کړم نو په یوځي کې په مخبره کې ولاړل او په دې مخبره کې دا خبره کوي چې زه ټول ورونو خويندې ته چې دې زیره به ورځ مونږ راځو زموږ راځم تاسو هم راځي ټول براشي ډیر شکال هغه مړی لامبولو نن خلکو ولامبو ډیر شکال مړی لامبولو نن خلکو ولامبو دغه قبرونو سره باغ ولاړو خلک به خول د الله د رضا لپاره نن هغه خلکو خخ خوش قسمت انسانو چې خلک پیسې خپدي خلک یادې عالمو ډیر نیکانی وي خکارونه ډیر کړو زموږ استاد سهل نو کل من علیها فان په دې دنیا کې سیده ټول بشي او ته بل چاته سوچ مکوه زموږ مسله ده چې موږ بل ته سوچ شروع کو چې ګره پلانې ته لې هغه ته سوچ مکو ځان یادوا ته هم زی دنیا نه ته هم د دې دنیا نه زی بیان په اخر کې یو مختصر واقعه او ډیر عجیب واقعه. معاویه رضی الله عنه معاویه ابن ابي سفيان ابو سفيان رضی الله عنه زوی معاویه رضی الله عنه داغه په دور خلافت کې یعنی د حمزه رضی الله عنه د وفات نه تقریبا سره پاسه 15 کاله بعد په دې احد په دې طرف باندې په کوم ځای کې چې قبرونو په دغه ځمن یو سیلاب راغله نو دا قبرونه وران کړیو نو معاویه رضی الله عنه امر وکړي چې د قبرونو د کسره وبس او قبرونو له
په بل ځای کې صحیح جوړ کړي. دا اوس چې به کوم ځای کې د حمزه د قبر دی ګوره مخکې دې ځای کې نه و، د احد غر ته نږدې و دوی هلته. نو د هر سړی په خپل مشر پسې راغی او قبر یې کنستو. لنډه دا چې کله قبر کنستو نو دا کشۍ په کومه کشۍ باندې چې دا قبر کنستو دا چې کله کته جوړه لړن د حمزه رضی خپل په ولګي د خپې نه وینه روانه شو. سره پاسه 15 کاله بعد چې هغه ورویستو نو وینه ته بيده. سره پاسه 15 کاله بعد چې ورویستو وینه ته بيده. عمرو بن الجموح رضی الله عنه پیژنې؟ ګوډ شهید داغه قبرون په دغه ځای کې داغه قبر چې کولاو کنه هغه د لاس دې سي خو ده ځکه کوم وخت چې هغه وفات کېدون د لاس په دې باندې سي خو دا قشم پاتې شو هغه لاس یې قشم پروت د دې کسان ول د لاس راکته کو چې څنګه ول لاس راکته کو به تندینه ویني وروت ځکه په دې باندې هغه ویني دي شي نیولې و په دې باندې هغه دې لاس خو د ویني نیولې ځکه چې کمزور سره ګوډ انسان خو به د جهاد جذبه او پزړه کې هغه ځامن ومنم کو هغه لړ او د خپل دې زمکه راوچول په دې ګوډ خپل جنت ته ځم. کله چې هغه د تندینو صحابه یا وخت چې کوم کسانو تابعین هغه چې مونږه څنګه دغه د سر نه لاس دې لګ راکته کوم دې سر نه بالکل تازه وینه روانه شو. حمزه رضی الله عنه موچت انسانو چې دومره وخت بعد هم دغه بدن بالکل روغ پروت او تازه وینه دغه د جسم نه روانه دي سره چې زموږ د بیان اختتام ته ورسېدو. الله سبحانه وتعالى دې زموږ ملاقات د دې کسانو سره په جنت الفردوس کې وکړي. والله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي چې موږ هم د دوی په نقش قدم باندې روان شو. الله سبحانه وتعالى زمونږ مور پلار وبخي کوم چې ژوند دي الله دې په ژوند کې برکت واچي او کوم چې وفات شوي دي رب العالمین دې په هغوی باندې رحم وکړي.